ګرانو خویندورونو السلام علیکم. کرونا وایرس په نړۍ کې یو انساني وبا ده چې تر اوسه د زرګونو انسانانو د مرګ سبب شوی او زرګونه نورې د مرګ خطر سره مخ کړي دي. د دغه وایرس علاج نشته دی، خو که موږ او تاسو احتیاط وکړو نو د الله پاک په فضل به موږ د دې مرض نه خوندي پاتې شو. ورځ کې څو ځله لاسونه په صابون او په پاکو اوبو ومینځو. د 20 سکنډو نه ډېر ټایم لپاره لاسونه ومینځو. په ګڼه ګوڼه کې د ګډون څخه ډډه وکړو. د ستړي مشي په وخت کې غاړه ورکول، لاس ورکولو نه ډډه وکړو. همدارنګه د ډاکټرانو ټول طبي مشورې په ځان او په کورنۍ تطبیق کړو. بیا د ټولو نه بهتره او غوره لار دا ده چې په کورونو پاتې شو، د ضرورت نه بغیر کور نه بهر ونه وځو. یو بله مهمه خبر کول غواړم. خواست مې د ټولو ورونو څخه دا دی چې که تاسو په کورونو کې قرنطین یاست نو خپل د کور غړو سره، خویندو میندو سره د کور په کارونو کې همکاري وکړئ، مرسته وکړئ، د جنګ جګړې څخه ډډه وکړئ. دغه ورځې تاسو په خوشحالي په کور کې تېرې کړئ. ښځه مور ده، خور ده، نړۍ ده، ټولنه ده. دا ستاسو مینه او مهرباني ته سخت اړتیا لري. همکاري وکړئ، مینه ورکړئ. دغه ورځې تاسو په خوشحالي سره په کور کې تېرې کړئ.